هغه ځناور چې د یغه شکر مت شوی وي یا د یغه شکر د ولی نرختلی وي یا د یغه شکر نه وي آیا د داسې ځناور قرباني دا صحیح ده او کنه. که چېرته یو ځناور داسې وي چې د یغ پیدایشي شکر نه وي کونډای وي یا د یغ شکر وي خو واړکې شکرونه وي د داسې ځناور قرباني صحیح ده. که چېرته داسې ځناور وي چې د یغ شکر وي خو وروسته د یغ شکر مت شوی وي یا د ولې نرختلی وي که چیرې پوس مت شوی وي بیا هم د داسې ځناور قرباني صحیح ده. نو که چیرته د ځناور ښکار د ولې نرختلی وي د لوند نرختلی وي بیا که چیرته د یغ دننه مزغه هغه ختم شوي مغز یې ختم شوي وي بیا د داسې ځناور قرباني دا صحیح نه ده. نو عموما د دغې مسلې تعلق د رؤیت سره دی چې کله د ښکر څه مسله رسي بیا چې کوم داس نږدې عالم چې هغه د تو ځناور کتلی شي بیا د یغ عالم نه دغه پوښتنه کوي د یغ مفتي نه دا پوښتنه کوي دغه مسله کې خلک ډېر زیات مبتلا دي.